د قرآن کریم د ترجمې شپږ اتیاوم درس د آل عمران سورت او پنځه ویشتم آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ تعالی فرمائی فکیف نو څنګه حال بوي اذا کله چې جمعناهم مونږ را جمع کړو هغوی، یعنی د حساب د پاره یې را جمع کړو، لیومن هغه ورځ لا ریبه چې نشته شک فیه په هغې ورځ کې، ووفیت او پوره پوره به ورکول کیږي، کل نفس هر چاته، ما بدل د هغه عمل کسبت چې هغه کړی وي، وهم او اغوی لا یظلمون هیڅ ظلم به پې نه کیږي، نه به د خپل حق نه کم ثواب ورکول کیږي او نه به زیات عذاب ورکول کیږي. او الله تعالی فرمای قل ووایا اللهم اے الله مالک الملک د بادشاہی خاوندی، تؤتی ته ورکوي الملک بادشاہی، من تشاء چاته چې ته غواړي، وتنزع او اخلی الملک بادشاہی، ممن د هر چانا تشاء چې ته غواړي، وتعز او عزت ورکوي من تشاء چاته چې ته غواړي، وتذل او ذلت ورکوي من تشاء چاته چې غواړي، من تشاء چاته چې ته غواړي. بیدک ستا په لاس کې، بیدک ستا په لاس کې، الخیر خیر دی، انک بشک ته علی کل شیء په هر شي باندې قدیر قادر یې. الله تعالی ته دا کار ډیر آسان دی چې څوک بادشاہ کی، څوک گدا کی، چاته عزت ورکړي او چاته ذلت. او فرمایی تولجو تننباسی اللیل شپه، فی النهاری په ورځ کې، وتولجو او تننباسی النهار ورځ، فی اللیل په شپه کې، وتخرجو او تراوباسی الحی ژوندی، من المیت د مړي نه، وتخرجو او تراوباسی المیت مړی، من الحی د ژوندي نه.
وترزق او تروزی ورکوي من چاته تشاء چې ته غواړې بغیر حساب بی حسابه. ځمکه د لمر مخې ته د محور یعنی د خپل محور په خوا او شا ګرځي. کومه برخه چې د لمر وړانګو او رڼا ته مخامخ شي نو د ځمکې په هغې برخه کې ورځ راځي، او کومه برخه چې د لمر د وړانګو او رڼا نه پناه شي هلته شپه راځي. نو کله چې د ځمکې تیاره برخه د فضا د تیارو څخه د لمر د رڼا خواته راتاو او د لمر وړانګو ته مخامخ شي نو پکې ورځ راځي. او هغه برخه چې د لمر د وړانګو او رڼا څخه پناه کیږي هلته شپه راځي. یعنی د ځمکې هغه برخه چې هلته شپه ده کله چې د دوراني حرکت په واسطه د فضا د تیارو څخه راوځي او د لمر وړانګو او رڼا ته ورننوځي نو ورځ پکې راځي. او هغه برخه چې د لمر د رڼا نه پناه کیږي او د فضا تیارو ته ورننوځي هلته شپه راځي. نو د ځمکې دا دومره لویه کره، دا دومره لویه سیاره د لمر مخې ته دا الله تعالی ګرځوي او شپه او ورځ جوړیږي. الله تعالی د مړو اټومونو او مالیکولونو څخه ژوندی نطفې یا ګامیټونه جوړوي او د نارینه او ښځینه ګامیټونو نه ژوندی هګۍ یا زیګوټ جوړوي او د زیګوټ څخه ژوندی موجود جوړوي او ژوندي موجود ته مرګ ورکوي او په مړو اټومونو او مالیکولونو یې تجزیه کوي. وصلی الله تعالی على خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.